اوربند غوښتنه زموږ هم ده، لیکن اوربند په خپل ځای کې دلته مسایل دي چې په افغانستان کې د نظام په باره کې مسایل دي، بحثونه دي. هغه د نظام مسله حل شي چې افغانستان په یو نظام باندې راټول شي، هغوی ټولو ته د منلو وړ وي. اوس خو نه ده، د دې دپاره دا جګړه ده. که ته موږ جګړه ختموو، هغه عوامل به لومړی ختموو چې هغه د دې جګړې باعث ګرځېدلي دي. موږ په هغو عواملو خبرې کوو تر څو پورې چې یو دایمي او پراخ اوربند ته ورسېږو. شاهین صاحب، د افغانستان نه راغلی مرکچي پلاوي ویلي وو چې په همدغه بین الافغاني مذاکراتو کې به یې لومړی خبره د اوربند غوښتنه وي. اوس تاسې داسې ښکاري، ستاسو له خبر نه داسې ښکاري چې اوربند ته لا ډېر وخت پاتې ده، که څنګه؟ غوښتنه ما تاسو ته ویلې چې د ټولو غوښتنه ده، لیکن عوامل چې اوربند رامنځته کړي د جګړې، لومړی باید د جګړې عوامل له منځه ویسو. پرانیز غونډې چې اوس پیل سوله، حس مو څه ده او هیله ورته شته؟ بلې هیله مندي خو شته. همدې دپاره موږ دا مذاکرات پیل کړي دي. د امریکایانو سره چې مذاکرات پیل کړو، هیله مندي دا وه چې انشاءالله دغه اشغال خاتمه به د خبرو له لارې ترسره کړو. توافقنامه وسوله. اوس هم بیا دا هیله مندي ده چې د افغانستان مسله د سولې د خبرو له لارې حل کړو. که چیرې هیله مندي مو نه وای، نو بیا خو دې غونډه کې موږ ګډون هم نه کوو او دا سیاسي لاره هم نه غوره کوله. شاهین صاحب، یوه ویره دا ده چې دغه خبرې اوږدې نه سي، ځکه افغانان اوس دوی وایي چې له جګړې ډېر سخت ستړي سوي دي او زر غواړي چې تاسې یو پایلې ته ورسېږئ. زه امید کوم چې مقابل طرف د اقتدار د دوام په خاطر باندې دا خبرې اوږدې نه کړي او هغه موانع رامنځته نه کړي لکه چې بندیانو په خلاصون کې رامنځته کړي وو. زمونږ غوښتنې خو داسې غوښتنې چې هغه د ټول ولس غوښتنې دي. اشغال خاتمه چې هغه د ولس غوښتنو، امریکایانو سره توافقنامه راغله، یو اسلامي نظام چې ټول پکې خپل ځان وګوري، هغوی ګډون کې ولري، ټول افغانان ګډون کې ولري، ملي وحدت. دا خو هغه غوښتنې چې ټول افغان یې غواړي، زه یې غواړم، ته یې غواړې. شاهین صاحب، اسلامي نظام نه مو یادونه وکړله، مقابل لوری وایي چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی، یو اسلامي حکومت دی. هغه هیواد خو دا په شک کې نشته، خو اسلامي نظام نه دی. ستاسو په مرکچي پلاوي کې ښځینه ولې نشته؟ ښځینه خو هغه مهم دا دی چې هغوی حقوق دي که نه. هغه ما مخکې ویلې لکه د هغوی د کار حق، لکه هغوی د تعلیم حق، هغوی ته هم قایل یو. دا چې څه وخت کې چیرې مقرریږي، څنګه مقرریږي، څه وخت مقرریږي، هغه بیا وروسته خبره. لیکن چوکاټ مې درته ویله، چوکاټ شته. کله چې ستاسو په مرکچي پلاوي کې ښځینه اوس البته نشته، نو تاسو د افغانستان ښځو ته څنګه ډاډ ورکولی سئ چې تاسې به یې ورنه استازولي کوئ په راتلونکي کې؟ موږ ویلې چې اسلام کوم حقوق ښځو ته ورکړي هغه معلوم دي او هغه انشاءالله هغه ټول حقوق په نظر کې نیولي دي. هغه د موږ دپاره مشل ده، اصول ده او هغه چې ورکړی شي انشاءالله ښځې به مسلمانان دي خوشحالې وي. د هغوی ټولې اړتیاوې، هغه د تعلیم وي، د کار وي، هغه ټولې به انشاءالله پوره وي. شاهین صاحب، په راتلونکي کې که انشاءالله هوکړه وسوه او تاسې افغانستان ته راغلی، آیا داسې یو پاڼه به وي چې بیا به هم زه د یو ښځینه خبریالې په توګه ستاسو مخ ته به درېدی سم او مایک به مې درته نیولی؟ انشاءالله که ته هغه اسلامي اصول مراعات کړې، حجاب دې مراعات کړې،